په تصویر کې تاسو د مېتابولیزم کلمه وینئ. په تېره ویډیو کې مو یو لنډ تعریف ترې دا کړی و چې دا د بدن د انرژۍ جریان دی. خو په درسي کتابونو کې داسې تعریفېږي چې مېتابولیزم د کیمیاوي تعاملاتو یوه لړۍ ده چې زموږ په بدن کې ترسره کېږي تر څو ژوندی موجود ژوندی وساتي. خو دا یو ډېر پراخ تعریف دی. نو غواړو چې دا په داسې بڼه مات کړو چې په اسانۍ سره درک کړو چې مېتابولیزم په اصل کې څه دی. د انسان د ژوند اړتیاوې لکه د بدن د حرارت درجې ثابت ساتل، تولید، وده کول او نور ټول کارونه په دې پورې اړه لري چې بدن څنګه څلور مهم بایو مالیکولونه یا لوی مالیکولونه کاروي. دا څلور مهم مالیکولونه چې ځینې وخت ورته مایکرو مالیکولونه هم وایي عبارت دي له پروټینونو، غوړ یا فټ، کاربوهایډریټونه یا کاربز او نیوکلیک اسید لکه ډي ان اے او آر ان اے. دا ټول مالیکولونه زموږ د بدن د حجرو دننه بېلابېل ژوند ساتونکي تعاملات ترسره کوي تر څو ژوند پر مخ ولاړ شي. نو تاسو لیدلی چې موږ د مېتابولیزم تعریف لږ مات کړ. په اصل کې موږ وایو چې مېتابولیزم هغه ساینس دی چې څرنګه موږ دا مهم مالیکولونه ترلاسه کوو او کاروو تر څو ژوند وساتو. اوس دلته باید یو بله پوښتنه راشي چې دا مالیکولونه څنګه موږ ترلاسه کوو. یو ساده ځواب یې دا دی چې موږ خواړه خورو. خو دلته یو مهم ټکی شته. ډېر خواړه چې موږ یې خورو له ژوندیو موجوداتو څخه راځي لکه نباتات او حیوانات. په دې نباتاتو او حیواناتو کې هم پروټینونه، غوړ یا فټ، کاربوهایډریټونه او نیوکلیک اسیدونه شته. خو تل په هغه بڼه نه وي چې زموږ بدن ورته اړتیا لري. نو زموږ بدن څه کوي؟ موږ خواړه خورو او بیا زموږ بدن دا خواړه د هضم یا ډایجست په پروسه کې ماتوي تر څو دا لوی مالیکولونه په وړو برخو یا اجزاو وویشي. نو دا وړې برخې څه دي؟ د پروټینونو کوچنۍ برخې چې ورته امینو اسیدونه ویل کېږي. زموږ بدن ټول پروټینونه په امینو اسیدونو ماتوي. همدا ډول د غوړو کوچنۍ برخه فټي اسیدونه دي. کاربوهایډریټونه چې اوږده د شکر زنځیرونه لري زموږ بدن یې په وړو برخو ماتوي او تر ټولو مهمه برخه یې ګلوکوز ده چې تاسو به یې په دې درس کې ډېر واورئ. او د نیوکلیک اسید کوچنۍ برخه نیوکلیوټایډونه دي. اوس به تاسو دا وایئ چې ښه بدن دا مالیکولونه مات کړل خو دا زموږ لپاره څه ګټه لري؟ اصلي خبره دا ده چې په بدن کې تل یو متوازن حالت شته د مالیکولونو ترمنځ چې ماتول لکه د هضم پروسه او بیا بیرته جوړول تر څو زموږ بدن ته مناسب مالیکولونه جوړ شي. تاسو کولی شئ دا وړې برخې لکه د ټوټو په څیر تصور کړئ چې بدن یې د خپلو اړتیاو لپاره بیرته سره نښلوي. دا دوه پروسې ځانګړي نومونه لري. د ماتولو پروسې ته کتابولیزم ویل کېږي او د بیرته جوړولو پروسې لپاره انابولیزم کلمه استعمالیږي. دا نومونه په ساده ډول داسې یادولی شو چې یا ټوټه کول یعنی کټینګ په کتابولیزم کې د سی توری راځي. نو کته یعنی کټینګ یا ټوټه کولو په معنا ده او اپیکس په انابولیزم کې د ایک توری چې راځي دا د بیرته جوړولو په معنا ده. خو یو مهمه بله مسله هم شته. د مالیکولونو بیرته جوړول انرژي غواړي. نو پوښتنه دا ده چې دا انرژي له کومه راځي؟ ځواب دا دی چې موږ دا انرژي هم له خوړو څخه ترلاسه کوو. په بدن کې د انرژۍ اصلي واحد ATP دی. ATP د ادینوزین ټرای فاسفیټ مخفف دی. کله چې ATP مات شي او یو فاسفیټ له لاسه ورکړي نو دا بیا په ADP بدلیږي یعنی ادینوزین ډای فاسفیټ او انرژي خوشې کوي. دا انرژي د انابولیزم یا بیرته جوړولو پروسې لپاره کارول کېږي. خو دا پروسه باید تل روانه وي. نو موږ باید ADP بیرته په ATP واړو. دا ځای دی چې خواړه مهم رول لوبوي. هغه وړې برخې لکه ګلوکوز، فټي اسید او کله کله امینو اسیدونه د توکو په څیر د سونې توکو په څیر کارول کېږي. لکه څنګه چې لرګي د اور لپاره انرژي ورکوي همداراز دا د سونې توکي په بدن کې نور هم ماتیږي تر څو انرژي خوشې کړي او ATP جوړه کړي. دې پروسې ته چې موږ په بدن کې انرژي له خوړو څخه جوړو سیلولر ریسپایریشن یا حجروي تنفس ویل کېږي.
دا پروسه هم د کتابولیزم برخه ده ځکه چې دا د مالیکولونو ماتولو پروسه ده. په پای کې موږ کولی شو ووایو چې کتابولیزم انابولیزم ته انرژي برابروي، یعنې د ماتولو پروسې د جوړولو پروسو لپاره انرژي ورکوي. دواړه پروسې یو له بل سره تړلي دي او د هورمونونو په واسطه کنټرولېږي، لکه د انسولین او ګلوکاګون په څیر چې بدن ته وایي اوس ماتول مهم دي که جوړول. نو په دې ویډیو کې د مېتابولیزم یو لنډه پیژندنه مو وکړه چې دا هغه څه دي چې زموږ بدن د دې په مرسته ژوندی پاتې کیږي او هر هغه څه چې موږ خورو هغه په داسې یو ډول ماتوي تر څو زموږ بدن ته انرژي ورکړي او هغه روزمره کارونه چې موږ انرژۍ ته اړتیا لرو د بدن د مېتابولیزم له لارې یې ترلاسه کوي. نو مېتابولیزم هغه پروسه ده چې د هغې په واسطه ټول خواړه په داسې برخو ویشل کیږي چې د بدن لپاره ګټور ثابت شي چې دا دوه برخې لري، کتابولیزم او انابولیزم. کتابولیزم د ماتولو پروسه ده او همدارنګه انابولیزم د جوړولو پروسه ده چې کتابولیزم بیا د انابولیزم لپاره د انرژۍ سبب هم ګرځېدلی شي.